طالبانو د ملي بیرغ پر ضد د کمپاین په ترڅ کې خوستیان توهین او شکنجه کړل. وسلوالو طالبانو په ختیځ ولایت خوست کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد د خپل کمپاین په ترڅ کې د خوست د هغو فعالانو د سرونو ویښتان وخریل چې ملي بیرغ یې حذف کړی و. دغه راز په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي عکسونه ښیي چې هغوی د افغانستان ملي بیرغ سیرې کړ او ټوټې یې فعالانو ته په خولو کې ورکړې. د محمد منیب ابراهیمي په نامه د فیسبوک یوه کاروونکي په خپله فیسبوک پاڼه د دوو هغو کسانو عکسونه خپاره کړي چې وسلوالو طالبانو یې سرونه کل کړي او د افغانستان د ملي بیرغ ټوټې یې ور په غاړه کړي دي. د یو شمېر کسانو داسې عکسونه هم خپاره شوي چې په زوره سره د توبې ایستلو لپاره پرې غوږونه نیول شوي دي. ابراهیمي له عکسونو سره لیکلي خوست سم د شنو پنجابیانو او غلامانو ولکه کې دی. تا او خدای دا په کوم کتاب کې راغلي؟ دا اسلامیت شو، انسانیت شو، پښتونولي شوه. د افغانستان اسلامي امارت په واقعي مشرانو غږ کوو چې د خدای خاطر وکړي، د دردېدلي ولس سره لوبې بندې کړي. دا ټولې نړۍ ته رمباړې وهي چې دا 7 میلیارده د ولس پیسې دي. دا بیرغ د چا ده؟ همدې ولس ده که د بل چا؟ واچوئ ځواب. د خدای خاطر وکړي، وحشت مه خپروئ، نور بس کړئ. د فیسبوک یو بل کاروونکي شاهین منګل د یوه کس له عکسونو سره لیکلي د بیرغ د مینې انجام نقیب الله ځلاند سره یې غیر اسلامي او غیر انساني چلند کړی دی. د خوست او پکتیا لپاره د پخواني جمهوري نظام والی محمد حلیم فدایي په خپله فیسبوک پاڼه د څو کسانو عکسونه خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي طالب د هغو ځوانانو چې د ملي بیرغ په اړه یې پوسټونه کړي ول، طالب چارواکو یې ملي بیرغ سیرې کړی دی، په زور یې د بیرغ ټوټې پرې خوړلي دي، ویښتان یې پرې خریلي دي او موبایلونه یې خوله کې ورکړي دي. فدایي زیاته کړې د مسلمانانو ابرو تویول د هغه د قتل برابر دی. الله تعالی قسم کوي چې د کعبې له عزت څخه د مؤمن عزت ورته ډیر محترم دی. اما یاد ولرئ چې د ظلم کاسه نسکوره ده. ستاسو مبارزې او ملي فکر ته سلام او د ملتپالو او دیني پالو پر وړاندې ستاسو ځوانانو عزت نور هم زیات شوی دی. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او زرغون رنګونه لري او په محراب، منبر او طیبه کلمه ښکلی شوی دی، نه یوازې په افغانستان کې په میلیونونو مینوال درناوی کوي بلکې تر کراچۍ پورې د پښتونخوا پښتانه یې هم خپل ملي بیرغ بولي او په خپلو غونډو کې ترې استفاده کوي چې د پاکستاني مقاماتو سخته غوسه یې پارولې ده. دا لا معلومه نه ده چې آیا طالبان چې له پاکستان سره ژورې اړیکې لري د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد دغه ډول چلند د پاکستان په غوښتنه کوي که غواړي چې په دې ډول په افغانستان کې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ استبدادي کړنې بیا تکرار کړي. خو د خوست لپاره د طالبانو والي محمد نبي عمري 3 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد سخت ګواښ کړی و چې خلکو یې پر ضد غبرګون څرګند کړ. قدرمنو لیدونکو، تاسې د خوستیانو د دغه کړنو په هکله څه نظر لرئ؟ خوست کې میشت طالبان ولې د خوست له عام ولس سره دا ډول کرکجن چلند کوي؟ په دې هکله مو خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.